څوک خو صابر نه وي، هر څوک ښکلي څه کوي. سلامونه، مینه او درنښت د سوشل میډیا خوږو لیدونکو او د سکون اف ام درنو اورېدونکو. شاعرانه بانډار ځانګړې خپرونې ته مو هرکلی. درنو اورېدونکو او لیدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، دې خپرونې ته موږ بېلابېل شاعران، لیکوالان او ادبان ردود کوو. د هغوی پر ژوند، ادبي هڅو او لاسته راوړنو ورسره غږېږو. د نن په خپرونه کې بیا هم راسره په هلمند کې خوږژبی شاعر او طنز لیکونکی ښاغلی نیک محمد ولسمن صاحب میلمه دی. تمه ده خپرونه تر وروستۍ شېبو وګورئ او په مینه یې واورئ. تر هر څه وړاندې ښاغلی ولسمن، تاسو ته هرکلی. ډېره زیاته مننه ان صاحب. زه په خپل وار سره تاسو ته سلامونه د شاعرانه بانډار ټولو کتونکو او د راډیو ترڅنګ اورېدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې رک روغ وي او د صحت او عافیت جامې به یې په تن وي. ډېره زیاته مننه چې ماته هم په دې ښایسته خپرونه کې وخت راکوي. کور مو ودان. ډېره مننه کور مو ودان ښاغلی ولسمن صاحب چې زموږ دعوت مو قبول کړي او شاعرانه بانډار ځانګړې خپرونې ته راغلاست. د لومړنۍ پوښتنې په ډول که وپوښتو، ښاغلی نیک محمد ولسمن څوک دی، چیرې زېږېدلی او تر کومې کچې پورې زده کړې کوي؟ ډېره مننه ان صاحب. نوم مې نیک محمد دی، تخلص مې ولسمل دی. د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ اوسېدونکی یم. هم په دې ولسوالۍ کې زېږېدلی یم او د زده کړو کچه مې تر ډېره حده پورې کښته ده. په دې خاطر ان صاحب چې هلمند ډېر وخت د ناخوالو سره مخ او بیا ولسوالۍ، ځکه هلته د زده کړو زمینه موږ ته نه وه برابره. په دغه وروستیو کې مو زده کړې شروع کړلې. اوس مهال په 10م ټولګۍ کې یم، د 10م ټولګۍ زده کوونکی یم. انشاءالله تر اوسه پورې هم ماشاءالله دې ځوانان یو، زده کړه به د زده کړو د هېڅ وخت ناوخته نه دی او باید کوښښ وکړو تر څو ترسره یې کړو. مننه. که راته ووایاست ښاغلی ولسمن صاحب، موږ ډېری شاعران چې مېلمه کړي چې پوښتنه ورڅخه کړې چې ولې مو شعر لیکلو ته مخ کړی، دوی وایي د هېواد حالت یا مثلا تېر حالت دې تر څو یې څه ولیکو. تاسې کوم لامل و چې کلم راواخلئ او شعر ولیکئ؟ ان صاحب ډېره پر ځای او ښایسته پوښتنه دې وکړله. زه په دغه نه پوهېږم چې زه څنګه شاعر سولم. زما سره دغه لامل ورک دی. دا خو زه د هېواد حالاتو نه یم شاعر کړی. کېدای چې دغه ځینې شاعران دغه بهانه کړې وي، د دوی سم هغه اصلي هدف پوره کړي چې زه څنګه شاعر سوم. بس دغه دوی ته ښه تمه ښه بهانه یې البته بس وطن بهانه کړي، ځینې نور دغه شیان بهانه کړي. خو زه چې کله شاعر سولم، زه په دغه هم نه پوهېږم زه څنګه شاعر سولم. دا یو الهي ورکړه ده. خو بې حده زیاته مینه مې ورسره درلودله. خو یو کس کیسه کول وایي بوټي چې هر څونه تاوده سي، هر څونه تاوده سي، تر هغه وخته ور نه اخلي چې خواهشه ورته ونه یې. که هر څوک د هر څونه د شعر سره مینه ولري، تر هغه وخته یې نسي لیکلی چې پر ده باندې یو دغسې حالت را نسي چې دا حالت بدل کړي، بیا د شعر او شاعري کولی سي. مننه. رښتیا هم دا یو څه ولسمن صاحب که ووایو او روښانه یې کړو، دغه شاعر کېدل دا یو الهي ورکړه تر ډېر خپل سړی چې زه فکر کوم لکه ته چې وایې ستا د نظر سره هم نظره یم. څوک نه پوهېږي چې ولې شاعري ته مخ کړه. نو غزل به درڅخه واورو، وروسته به بیا نور پوښتنې ستانه شي. ان صاحب یو غزل ده چې نه دې زنګ راځي او نه دې میسیجونه راځي، خاورې هیرې به هره شپه ماته خوبونه راځي. خاورې هیرې به هره شپه ماته خوبونه راځي. بالکل چې نه دې زنګ راځي او نه دې میسیجونه راځي، خاورې هیرې به هره شپه ماته خوبونه راځي. په هغه ورځ دې بیا د زړه درزا ته ونڅېږي چې زما واده وړي او په ما پسې لیورونه راځي. مننه. په هغه ورځ دې بیا د زړه درزا ته ونڅېږي چې زما واده وړي او په ما پسې لیورونه راځي. که ضرورت زما پر مینې او ستا شک پیدا سو، خولې ته مې 100 رقمه نوي قسمونه راځي. مننه. پخوا به شو په اوبو کې به مڼې راتللې چې تا پرې ایښی یم اوس هره ورځ بلګونه راځي. پخوا به شو په اوبو کې به مڼې راتللې چې تا پرې ایښی یم اوس هره ورځ بلګونه راځي. زما زیارت یې وبغل ته ښه په مینه جوړ کړي، پر کومه لاره چې د ښکلو کتارونه راځي. مننه. زما زیارت یې وبغل ته ښه په مینه جوړ کړي، پر کومه لاره چې د ښکلو کتارونه راځي. زه یې د زړه په مینه اورم او خوند ترې اخلم، پر هر ادرس چې ولسمله ستا بیتونه راځي. ډېره ښایسته. ښاغلی ولسمن څومره وخت کې شعر لیکي؟
ان صاحب تقریبا اوس به مې اوه کاله تقریبا کېږي چې شعر او شاعري کوم. شعر او شاعري ته مې مخه کړې ده. که یوه یادونه زه وکړم بیا به مې هم مبالغه نه کړې چې زه بیخي د ماشومتوب څخه شاعر وم، خو په دغه نه پوهېدلم چې شعر څنګه ولیکم او څنګه دې ډګر ته راسم. هغه ادرس هغه لارې راسه ورکه وه، نه سوم راتللی پر دغې لارې باندې. خو الحمدلله اوه کاله کېږي شعر او شاعري ته مې مخه کړې ده. په ماشومتوب کې مې ډېره بې حده مینه د شعر او شاعري سره او د شاعرانو سره درلودله. اوه کاله موده کې مو څومره شعرونه لیکلي دي؟ ان صاحب شعرونه خو مو ډېر لیکلي دي. او شعرونه دي هغه شعرونه دي چې حساب پر کېږي، حساب پر کېږي. هغه شعرونه چې حساب پر کېږي یا رسنیز سوي دي یا پر میډیا باندې خپاره سوي دي، تقریبا د 600 اوه سوه شعرو پر شاوخوا باندې هغه شعرونه دي چې هغه هم د شاعرانو تر نظر وتلي دي، هم رسنیز سوي دي، هم پر میډیا باندې نشر سوي دي. 200 شعرونه یا 600 شعرونه تقریبا چاپ کتاب تر اوسه نه لرم. ان صاحب مخکې 2 کاله مخکې مې کتاب ولیکئ په کمپیوټر کې، بیرته مې پرېښوی ځکه نه مې غوښتل چې ډېر ژر کتاب چاپ کړم او ټولنې ته یې وړاندې کړم. ځکه ما فکر کوي چې تر دغه به هم ښه شعرونه ولیکم، قوي شعرونه به ولیکم. 1 کال او 2 کاله به لا نور هم صبر وکړم، بیا به دغه وروسته کتاب چاپ انشاءالله ورته سودا مې ده د خیر څخه. تر اوسه مې نور شعرونه بیا نه دي راټول کړي د ټولګي لپاره. یعنې ستا هدف دا دی چې زه باید خپل شعرونه په یو ښه هنري مسلکي او هغه څه چې د شاعري اصول وي پر هغو سمبال شعري ټولګه چاپ کړم. اقتصادي ستونزې هم ورسره شته که یوازې؟ ان صاحب محترمه اقتصادي ستونزې الحمدلله نشته. اقتصاد وضع برابره ده ښه یو، خو صرف دغه ستونزه شته چې تر اوسه پورې هغه شعرونه ما نه دي راټول کړي چې زما خوښ سي او د شاعرانو تر نظر یې وباسم. دغه ستونزه په مخکې شته، نوره ستونزه نشته. ستا په نظر ښاغلی ولسمل څه ډول کتاب باید چاپ سي چې ټولنه مثلا ته وایې چې زه باید ښه شعرونه ولیکم تر څو د کتاب په بڼه راواخیستل سي؟ دا ښه شعرونه مثلا موږ کومې ځانګړنې لري، د کومو ځانګړنو نه ښه شعر پېژندلی سو؟ ان صاحب ښه شعر موږ تاسو خپل هغه هر شعر چې ولیکو موږ ته ښه شعر معلومیږي. موږ وایو ښه شعر مو لیکلی دی، خو ښه شعر هغه دی چې د خلکو په زړو کې ځای ولري، د خلکو زړونه راجلب کړي او په هغه کې د وطن حالات رانغښتې وي، مینه رانغښتې وي، یووالی رانغښتې وي البته، او دغسې نور هغه د ټولنې منفي نکات پکښې وي، مثبت نکات پکښې وي او د حالاتو پکښې انځور سوي. دغه ته زه خپل په نظر ښه شعر هم ښه شعر هغه دی چې شاعران یې خوښ کړي چې ښه شعر دی، انشاءالله هغه هم ښه شعر دی، ټولنې ته په ګټه تمام سي. ومې اورېدل چې شاعرۍ ته راتګ مو مینه وه او په دې برخه کې دا د 1 کاله کېږي چې شعرونه لیکئ. طنز ولې ورته مخه کړل؟ که څه هم تاسې اوس په هلمند کې تقریبا که ووایو مبالغان به نه وي، په هلمند کې د طنز په برخه کې ډېر نوم لري او د لوړ مقام څښتن یاست. ټول کسان د طنز په برخه کې یادوي او ولسمل یې په خوله وي. ولې ولسمل طنز ته مخه کړل؟ ان صاحب محترمه دغه پوښتنه اکثره وخت که په رسنیو کې وي او که په عام مجلس کې وي کېږي چې ولې طنز لیکې. زما هدف دا و کله چې مې طنز ته مخه کړله، زموږ او ستاسو په هېواد کې 20 کاله جنګ وسو، 20 کاله جګړې وسولې. زموږ او ستاسو وګړي، زموږ او ستاسو ځوانان دغه حد ته ورسېدل چې یوه غمجنه ټپه دې ورته ویلی وی، دوی ژړله، په بغارو کېدله. نو ما وغوښتل چې د هنر په ژبه، د شعر په ژبه، د طنز په ژبه د دوی پر شونډو باندې مسکا راولم، په هغه کې یو پیغام هم ور ورسوم. دغه مې هدف دی، په دغه خاطر یې لیکم. ښاغلی ولسمل موږ خو وایو چې شعر الهام غواړي، آیا طنز هم په الهام لیکل کېږي؟ او بالکل فرق نه کوي، طنز کوي که عشقي شعر که حماسي شعر. زه خو خپله نسم لیکلی، تر اوسه مې نه دی لیکلی، دغسې په زور مې نه دی لیکلی چې الهام راسي. هغه نو نه پوهېږم چې دغه د طنز الهام په څنګه وخت کې راځي. دغسې ملګرو سره ناست چې هغه ډېر ټوکیان او ډېر ګپاوي. آیا داسې کېږي ښاغلی ولسمل چې په ټولنه کې یو متل اورې یا یو داسې خبره چې ستا تر ذهن یو جانب درته معلومه سوي هغه دې نوټ کړی بیا د طنز په بڼه راخیستې؟ او بالکل زه تر ډېره حده پورې داسې نه کوم چې پر ځینو تکراري متلو باندې شعر جوړ کړم یا پر تکراري موضوع. او بالکل او داسې موضوعات شته چې هغه ډېر مخکې تېر سوي یا اوس پر خولو باندې جاري وي، خلک یې کاروي هغه موضوعات، هغو ته مې پام کړی. بس هغه مې په ذهن کې وي. دلته یو بیت و چې دغسې ردیف یو ګونۍ ته واچوئ نه، دغه موږ واشیر ولسوالۍ ته تللي وو، نو هلته مشاعره وه، ډېر کسان سره راټول سوي وه. زموږ ملګري نجاتمل صاحب کیسه کوي، زه داسې ولاړ شولم، یو کوچنیان سره ګډه یوه خبره وکړل، هغه بل حیا دې وي دغه ورته ویل چې دا دې لاسپۍ ګونۍ ته واچوئ. بس ځکه دا خبره دلته ښه نه ده چې ما یاده کړله، خو صرف الهام یې ورڅخه واخیستی. بیا مې هغه بیت په شعر کې راواخیستی، دغسې مې د یو بیت لپاره مې البته بس تا غزل جوړ کړي. کله کله داسې وي چې د یو بیت لپاره
موږ کوشش کوو تر څو یو غزل جوړ کړو. که څه هم هغه بیت د شعر په مابینځ کې راوړو، په سر کې راوړو یا که په پای کې راوړو. طنز به درڅخه واورو، طنز یا غزل وروسته بیا ستانه. د کلا ته تر شاجوی سړی بیریږي چې یوازې ولاړ سي لوی سړی بیریږي. د کلا ته تر شاجوی سړی بیریږي چې یوازې ولاړ سي لوی سړی بیریږي. زه دا نه وایم چې ژاولې داسې بندې پټاویږي چې کوبۍ سړی بیریږي. زه دا نه وایم چې ژاولې داسې بندې پټاویږي چې کوبۍ سړی بیریږي. که هر څومره امنیت چې وروره بیا هم په هلمند کې د دوبۍ سړی بیریږي. که هر څومره امنیت چې وروره بیا هم په هلمند کې د دوبۍ سړی بیریږي. جنګ کولی سم په کور کې ښه تکړه یم خو د باندې له مرمۍ سړی بیریږي. جنګ کولی سم په کور کې ښه تکړه یم خو د باندې له مرمۍ سړی بیریږي. څنګه ولاړ سمه د شپې د خوا جومات ته توره شپه د حجاڼۍ سړی بیریږي. څنګه ولاړ سمه د شپې د خوا جومات ته توره شپه د حجاڼۍ سړی بیریږي. ولسمل یم د سیاست خبرې نه کړم پر د خپلې ککرۍ سړی بیریږي. ولسمل داسې یو شعر لري چې تاسې یې مشهوره کړي یاست، خلکو ته یې پېژندلي یاست چې نیک محمد ولسمل په دغه شعر ډېر مشهوره سوی. ان صاحب دغه شعرونه هر څه چې ډېر سي باره د سړي څخه هغه شعر ورک سي، شعرونه ډېر نشر سي، هغه شعر د سړي څخه ورک سي. زه کم ډېر شعر البته کم شعر ډېر مشهوره کړلم. خو یو شعر و ما یو وخت په یو رسنۍ کې زه مېلمه وم، ما ویلی و دغه یو بیت مې په یاد وی ډک د بې عقلي او ناپوهۍ تلتک څه له خپل پر ځان هواروي تلتک هره شپه یې خوب کې مجرد ویني غټ دونه پریزه دغه لوی تلتک. ځکه هغه وخت کې ما دغه سوشل میډیا فیسبوک واتساپ دغو څه ته لاسرسی نه درلودله. د دې تر مخه چې زه دغه شان ته لاسرسی پیدا کړم دغه خلکو نشر کړي وو. هغه شعر تر ډېره ځایه پورې ولاړی، تر ډېره ځایه نشر سو او ستاسې د شهرت لامل وګرځېدی. فکر کوئ چې ښاغلی ولسمل به لکه څنګه چې د هلمند په سطح نوم پروت دی، په طنز دی، د هېواد په سطح به پاتې سي؟ ان صاحب اوس د هېواد په سطح یوازې د هلمند کسان نه چې زموږ سره راسره د افغانستان د 34 ولایته کسان زموږ سره شته، زموږ سره په اړیکه کې دي. ځکه هغه موږ ته وایي چې د کومه طریقه د سر په اړیکه کې د واتساپ د واتساپ له طریقه راسره په اړیکه دي. ځکه بیا موږ ګروپان لرو د خپل د شعرو لپاره، په هغه کې د خپل نشرات کوو. د هر ولایت خلک راسره دي او د هغه تر څنګ د پاکستان خلک راسره دي، د ایران خلک راسره دي، مسافر راسره دي او د ترکیې مسافر راسره دي. په ګروپانو کې راسره تر اوسه پورې په دغه ولایت کې خو تر ډېره حده پورې خلک یې خوښوي او نشریږي. نه پوهېږم چې ډېر خلک دغه شاعران دغه یادونه کوي چې طنز تر ډېره حده پورې ژوندی نه پاتې کېږي. ځکه په ډېر اورېدو سره کېدای شي بېرته د چا زړه ورڅخه مات شي. خو موږ هڅه کوو چې داسې طنز ولیکو چې تلپاتې وي، همیشه یې خلک واوري. مننه. نادعلي ولسوالۍ کې اوسېږي او نادعلي ادبي ټولنه تقریبا له څو کلونو راهیسې شالید لري، هلته فعالیت کوي. د خپل مشاعرو په اړه که لږ راته وغږېږئ، څه ډول مشاعرې جوړوئ او څومره وخت مشاعرې جوړوئ؟ ان صاحب محترمه، موږ په ولسوالۍ کې د نادعلي په ولسوالۍ کې د نادعلي ادبي او فرهنګي ټولنې په نامه یو مشاعره لرو او ټولنه لرو. البته 10 کاله 11 کاله د فعالیت کېږي. 255 مشاعرې ترسره کړي. په دغه کې کلنۍ مشاعرې هم شته، میاشتنۍ مشاعرې شته، وختریزې مشاعرې شته، دودیزې مشاعرې شته او بل هفتواري مشاعرې موږ ترسره کوو. هفتواري مشاعرې ترسره کوو. د هرې جمعې په ورځ مشاعره کېږي. په دې مشاعرې کې بیا د هلمند د هرې ولسوالۍ هغه شاعران چې لاسرسی کېږي راځي، ګډون راسره کوي. او مشاعره چې هلته به نادعلي ادبي او فرهنګي ټولنې په انګړ کې جوړېږي بیا هم د سکون راډیو د لارې څخه خپرېږي، تر مینوالو پورې دغه زموږ شعرونه رسوي. ښاغلی ولسمل، ځینې کسان وایي چې ما پوښتنه کړې وای په شعر کې پیغام مهم دی، ځینې وایي چې یا دا پیغام باید د یو خیال په ډول راوایستل سي، یو انځور ولري. ستاسې په نظر څه ډول شعر مهم دی ټولنې ته، چې ساده خبرې وي او که داسې وي چې هغه په تشبیهاتو، استعارو، کنایو او همدې شان دې ته ورته نورو ادبي صنعتونو پوښل سوی وي؟ ان صاحب شعر خو هغه ته شعر نه ویل کېږي چې هغه تشبیهات ونه لري او پیغام نه وي پکښې. ځکه دا یو
ساده خبرې دي. او بل دا که موږ داسې خبرې کوو دا خبرې هم خپله یو پیغام دی. پر یو موضوع باندې بحث کوو د هغسې خبرې نه کېږي. تا به تر اوسه یو کس یوازې نه یې لیدلی چې د ځان سره ګډ یو خبرې کوي. حتمي چې د ده سره یو کس ناست دی پر یو موضوع باندې بحث کوي. دا شعر هم داسې دی چې هر څوک یې ولیکي خامخا به د یو موضوع پکښې راخیستو. د هغه شعر څنګه لیکي ته ولیکه. یو شاعر هم نسي لیکلی. خو تر ډېره حده بیا په ځینې شعرو کې دا د پیغام څه ډېر زیات کم وي. او په ځینې شعرو کې بیا دغه پیغام و تشبیهات و کنایات دغه ډېر زیات وي. هغه بیا ډېر شوداره کېږي. ادب مې دا و ښاغلی ولسمل مال کوم شعر بهتره بولي؟ ما ته خپله هغه شعر ډېر بهتره دی چې په هغه کې پیغام نغښتی وي. پیغام پکښې وي ټولنې ته هغه څه د ټولنې نیمګړتیا پکښې راخیستل سوی وي د شعر په ژبه بېرته ټولنې ته وړاندې کېږي. دغه شعر ما ته ډېر زیات خوند راکوي چې ډېر زیات پیغام پکښې وي. او هغه شعر هم زیات خوند راکوي چې ډېر خیالات پکښې وي انځور پکښې وي تشبیهات پکښې وي. بس ته به مو وایې چې تا ته ټول شیان خوند درکوي خو ښه خوند راکوي. هر شعر ښه شعر ښه خوند راکوي. هر شعر به هم نه یادوو خو ښه شعر ښه خوند راکوي. مخکې د ښه شعر وپېژندې چې مثلا څه باید ولري ځانګړتیاوې دې دغه کړل. د تصویر خبر مو وکړل د انځور ده په شعر کې انځور څومره مهم دی او انځور دی چې په شعر کې؟ ډېره مننه ان صاحب. کله موږ او تاسو یو وخت یو شعر لیکو. ما یو شعر لیکلی دی وایي ډک ګرځومه له کلونو البم ستا د ښایستو عکسونو دغسې یو شعر البم او سترګې سرې دي او بابا ژاړي ګوري د خپلو اولادونو البم داسې دی نه داسې انځور پکښې راخلي. ته یو شعر وړاندې کوې هغه بیت وایي هغه انځور چې تا څه پکې شعر کې راخیست په بیت کې راخیستی وي هغه د سامعینو یا اورېدونکو بس هغه څه مخ ته راسي ذهن ته راسي. په دغه چې په شعر کې دغه انځورګري ما ته ډېر زیات خوند راکوي. دا انځورونه بیا موږ پر دوو برخو ویشو ښاغلی ولسمل وبخښه. یو عیني تصویرونه یو ذهني تصویرونه دي. عیني زموږ او ستاسې په شاعرۍ کې معمولا ډېر لیدل کېږي او ذهني بیا د فلسفي شاعرۍ کې ډېر لیدل کېږي. مننه ښاغلی ولسمل صاحب دا چې د خپرونې وخت ډېر زیات کم دی او چې موږ ډېر درسره غږېدلو ځکه ډېرې هغه پوښتنې پاتې دي چې باید درسره وغږېږو. موږ بیا کوښښ وکړو چې نورو خپرونو ته مو هم دعوت کړو. وروستی غزل به درڅخه. ډېره مننه ان صاحب. زه یوه یادونه لا کوم. یو شاعران دي یو شعرپوهان دي. موږ شاعران یو تاسو شعرپوهان یاست. که چېرې دلته تاسو پوښتنه کوئ بیا موږ یې سمه جواب نه کړو نو معذورات غواړم. ادب نو دا دی ښاغلی ولسمل چې کله چې یو برخه کې سړی کار کوي کله چې څوک یو صدرۍ اغوندي یا صدرۍ خرڅوي باید باندې پوه شي چې دا د څه دپاره استفاده کېږي د چی څخه جوړ شوی ده. نو دا شی مهم دی رښتیا په دې برخه کې ډېری شاعران مثلا شعر لیکي د شعر تعریف یې نه وي زده خو ادب دا دی چې دا ستونزه نه ده خو چې زده یې کړي دا تر ټولو ښه خبره ده. نو وروستی غزل درڅخه. مننه ان صاحب چې تا به خپل خوږې خوږې خبرې خرڅولې ما هم په هغه وخت کې ملغلرې خرڅولې په غلا به دې هر وخت پر سوداګرې خرڅولې د پلار د کور څپلۍ د زورورې خرڅولې. په غلا به دې هر وخت پر سوداګرې خرڅولې د پلار د کور څپلۍ د زورورې خرڅولې. نو خود به مو پوښتنه هر سړي کول شریکه په ښار کې مو تازه تازه ګورګورې خرڅولې. مجلس ته به دې هره ورځ بې حده خلک ناست وه د زهرو په قیمت به دې شکرې خرڅولې. مجلس ته به دې هره ورځ بې حده خلک ناست وه د زهرو په قیمت به دې شکرې خرڅولې. بچیانو ته دې پلاره د قلم کیسې کولې خو خپله دې د جنګ لپاره تورې خرڅولې. مننه. بچیانو ته دې پلاره د قلم کیسې کولې خو خپله دې د جنګ لپاره تورې خرڅولې. وینا دې ولسماله هېڅ ارزښت نه درلود ځکه پر خلکو دې په نیمه خوله سندرې خرڅولې. ډېره مننه ښاغلی ولسمل صاحب چې ځان مو شاعرانه بانډار خپرونې ته حاضر کړ. کور مو ودان. ډېره مننه ژوندي اوسئ ستاسو هم کور ودان چې وخت مو راکړ. مننه د سکون راډیو اورېدونکو او د سوشل میډیا مینوالو. دا وه نننی شاعرانه بانډار چې په هلمند کې مو د خوږژبې شاعر او طنز لیکونکي نیک محمد ولسمل صاحب سره چمتو کړې وه. تر یو بلې خپرونې ښه وختونه.